بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو ښه راغلاست زموږ دې ویډیو ته. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دا ښیو چې د عمرې مکمله سنت طریقه څنګه ده او د کوم ځای نه شروع کیږي، کوم آداب پکې مراعات کیږي، کوم شیان پکې ممنوع دي او کوم شیان پکې باید په صحیح طریقه اجرا شي. نو که چیرته تاسو عمره کوئ او ستاسو سفر د افغانستان نه شروع کیږي، نو د افغانستان نه اکثرا پروازونه مکې مکرمې ته یا مستقیم پروازي یا غیر مستقیمي. که چیرته تاسو سفر مستقیمي نو تاسو راځئ په جده ښار کې به تاسو پروازي. میقات هغه ته وایي بعضې خلک سفر کې دا زموږ خپله لیدلي دي، خبر نه وي هلته چې کله میدان ته ورسیږي نو پس د هغه میدان نه دوی احرام تړي. نه، میقات په مکه کې هغه 15 نقطې دي چې هغې نه تاسو تیریدلی نشئ. یعنې که غواړئ حج یا عمره وکئ نو هغه میقات نه مخکې تاسو به خپل نیت او باقي لباس یا احرام به تړئ. اوس راځو د احرام تړلو طریقه څنګه ده. تاسو ته احرام تړلو طریقه زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. ډیره اسانه ده. بعضې خلک داسې فکر کوي چې احرام زموږ بدن نه خلاص نشي یا موږ بې ستره نشو. نه، بالکل داسې نه کیږي. اول د احرام کمیس هغه 2 لباسه دي، 2 ټوټې چې هغه ګنډل شوي نه وي. رنګ یې مهمه نه ده، لیکن سپین رنګ بهتره ده د سړیو لپاره البته. بلکې د ښځو لپاره احرام د هغوی د خپل باحیا جامې یا کوم حجاب چې هغوی استعمالوي هغوی لپاره ده. سړي چې کله احرام تړي د احرام تړلو طریقه دا ده چې اوله یوه ټوټه راواخلئ د خپل د بدن لاندینی حصه، یعنی ستاسو نوم یا ناف باید پکې پټ شي. ځان نه به یې دغسې یوه ټوټه به ځان نه راتاوه کوئ، دواړه ټوټې مکمل خپل لاس کې به ونیسئ، اندازه به یو اندازه وي. بیا به دا دواړه ټوټې مو چې کله یو ځای کړې یو طرف ته به یې داسې راتاوه کوئ، بیا به دلته خپل لاس کیږدئ، بیا به بل طرف ته راتاوه کړئ، بیا به خپل لاس کیږدئ، بیا به یې راتاوه کړئ، بیا به خپل 3 یا 4 حلقې دغسې تاویږي. څومره چې تاسو احرام اوږد وي هغه دومره حلقې زیاتیږي. دې نه مخکې ضروري دا ده چې تاسو خپلې خپې لږې فاصله ورکړئ. د دې فاصله ورکولو وجه دا دی چې کله تاسو بیا قدم وهئ نو تاسو لپاره به ډیر اسانه کیږي. نو پس له هغه نه تاسو کولی شئ چې خپل احرام راتاو کړئ، هم د شا مخې نه هم د مخې نه راقات کړئ، راتاو یې کړئ تر څو چې تاسو د خپو هډوکي هم پکې معلوم شي. په دې طریقه هم دویمه طریقه هم شته، خو بعضې خلک مختلف طریقې استعمالي. دا طریقه موږ لپاره اسانه هم محکمه دی. نو تاسو کولی شئ ویې ګورئ چې د دوستان دا حتی کشم کړي، لیکن دا بدن نه راخلاصیږي. مهمه طریقه په دې کې دا بعضې خلک داسې فکر کوي چې که یو ځل ما دا لباس واغېسته تر څو چې زه خپله عمره یا حج مکمل نه کړم زه نشم کولی دا وباسم. نه، دا غلطه طریقه ده. بهتره دا که چیرته دا په سفر په جریان کې دا ناپاکه کیږي یا ګرمي خوله کوئ یا په هر وجه که غواړئ تاسو دا بدل کړئ کولی شئ دا احرام لرې کړئ، بل احرام واغوندئ. نو دې بدلولو سره تاسو باندې کوم حد څه نه جاري کیږي. د احرام تړلو طریقه مو تاسو ته وویلې. مخکې هغې نه چې تاسو احرام وتړئ تاسو به اول د خپل بدن اضافه، یعنی اول به نوکان ونیسئ، بیا به سنت طریقې ویښته به ټول پاک کړئ، د هر چا خپلې طریقې. کله چې دا کارونه مو وکړل خپل ویښته که تاسو جوړوئ د سر یا د ګیرې ویښته جوړوئ هغه هم جوړولی شئ. نو پس له هغه نه به تاسو خپل نیت وکئ، د نیت نه احرام به واغوندئ، احرام نه پس به نیت وکئ. د نیت کولو طریقه بهتره طریقه یې دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اريد العمره فیسرها لی وتقبلها مني. ای الله زه د عمرې نیت کومه، دا ته ما لپاره اسانه کړي او دا ته ما لپاره قبوله کړي. یو بله دعا هم دی په دې جریان کې چې مونږ ویلی شو چې یا الله ما د عمرې نیت کړی دی، دا ته راته اسانه کړي، دا ته راته قبوله کړي، او که په هر وجه زما عمره تکمیله نشوه نو زه خپل احرام خلاصومه. په دې دعا کولو سره زموږ د سر نه مسؤلیت لرې کیږي. که چیرته مثال موږ زخمی کیږو یا بله څه حادثه رامخکې کیږي نو موږ بغیر د صحت نه کولی شو خپل احرامونه خلاص کړو.
خب دوستا، ما رسیدیم در میدانوی جده. کسایی که ویزا میخوان ارایول بگیرن میان در اینجا به خود توکن میگیرین یا شماره میگیرین، در لاینتان حساب میشین، ویزیتان میگیرین. بار از او خو اجازه کامرا نیست. آمدیم از امیگریشن تیر شدیم بیرون. اگر گشنه بودین میتونین از اینجا غذا بگیرین. البیک رستوران مناسب است ولیکن غذایش آنقدر خوب نیست. خیر دوستانو، مونږ خپل هوټل ته تقریبا 1 ساعت و 15 دقیقې وروسته راورسېدو. جدې نه مو حرکت وکړو، راغلو مکې ته. زمونږ هوټل چې کوم دی دلته د خپل د مسجد حرم نه تقریبا 15 دقیقې پیاده روي لاره دی. نو مونږ به لاړ شو، تاسو د هوټل نظاره وګورئ. مونږ به خپل چکین وکړو، لاړ به شو خپل اتاقونو ته، غواړو چې هلته آرام وکړو یو څو دقیقې. پس له هغې نه به مونږ خپل د عمرې مراسم په خیر سره شروع کړو.
د آرام نه وروسته موږ فعلا خپل د عمرې مراسم شروع کوو. نو کله چې تاسو د هوټل نه حرکت کوئ نو شروع وکړئ په تلبیاتو سره: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک لبیک. دغه تلبیات څومره چې زیات ویلی شئ ووایئ. موږ فعلا د حرکت په حالت کې یو روان یو د خپلې دروازې ته. ګرانو دوستانو یو چې شته تاسو متوجه اوسئ، تاسو چې د حرم ته د هرې خوا نه راځئ، د هرې دروازې خوا نه راځئ، نو په هغې کې تاسو ټول نه مهمه دا ده چې تاسو خپله دروازه ځان ته نشاني کوئ. که چېرته اول ځل مو نو تاسو ته به رفت آمد ډېره اسانه وي، ځکه دلته تقریبا 100 دروازې دي، مکمل شاوخوا ته خو 300 دروازې دي، صرف دا یو طرف ته یې. نو ټولو نه د اسان ترینه دروازه د عمرې خلکو لپاره هغه 99 نمبر دروازه ده. دلته صرف هغه کس پرېږدي چا چې په ځان کې احرامي، یعنی لباس د عمرې وي، صرف دغه خلک پرېږدي. باقي خلک نور چې نفلي طوافونه کوي یا لمانځه ته راځي هغې نورې دروازو نه کولی شي د مسجد حرم د دایرې کې هلته خپل عبادت وکړي. نو موږ اوس فعلا روان یو، تاسو دا لاره وګورئ، موږ به خپل تلبیات ووایو، انشاءالله چې دروازې ته ورسېدو هلته باقي هدایت تاسو ته وکړو.
خیا مونږ اوس مسجد الحرام کې داخل شو. یو څه دوستانو محترمو په نظر کې ونیسئ چې زیات خلک دې کې اشتباه کوي. کله چې تاسو په نهم او یا ګیټ باندې یا بل هر ګیټ باندې چې ننوځئ نو تاسو اول ځل مکه ګورئ. نو کوشش وکړئ کله چې اول ځل مو مکه وکتله تاسو هماغلته ځای په ځای په یو ګوشه کې چې چاته تکلیف ونه درېږي ودرېږئ او هر هغه جایزه دعا چې غواړئ ویې غواړئ، ځکه دا د دعا د قبلېدلو وخت دی او د مکې د لیدلو دعا دا دی اول ځل د لیدو. دې نه پس تاسو د کوم شین ګروپ چې ګورئ په دیوالونو کې په هر منزل کې که تاسو طواف کوئ نو دا شین ګروپ به هلته وي. دا شین ګروپ مخامخ د حجر الاسود تیږې سره مخامخ دی. نو تاسو به خپل طواف همدغه ځای نه شروع کوئ. سړي چې کوم دي خپله ښي اوږه به لوڅوي او ښځې به خپل نورمال حالت کې به طواف شروع کوي. نو دلته به تاسو خپل طواف همدغه ځای نه شروع کوئ. په 7 دورې به تاسو پوره کوئ، یعنی حجر الاسود نه شروع یوه تر 7 دورې پورې به تاسو دا پوره کوئ. په دې جریان کې کوشش وکئ چاته نقصان ونه رسوئ، چاته څوک په تکلیف نه کوي، ډیر په آرامه. که خدای پاک تاسو ته دې وس درکړه وکولی شئ حجر الاسود تیږه مچو کوئ او دې سره خپل عبادت ته ادامه ورکوئ. په دې جریان کې بعضې ډېرې مهمې دعاګانې دي. یوه خصوصا مهمه دعا کله چې تاسو رکن یمني د کعبې یو برخې ته د یو کونج ته یې رکن یمني وایي تر حجر الاسود پورې. نو په دې کې تاسو کوشش وکړئ چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا که چیرته نشو کولی حجر الاسود ته ورسیږئ ځکه بعضې وخت ډیر زیات بیروباري، نو په هغې حالت کې تاسو د لرې ځای نه کله چې تاسو حجر الاسود ته مخامخ را رسیږئ نو خپل ښي لاس په جیګوئ حجر الاسود خواته، یعنی لرې ځای نه به ده مچو کوئ. دا دعا به وایئ چې بسم الله والله اکبر. او که چیرته حجر الاسود ته تاسو نږدې کیدلی شئ نو بیا به تاسو خپل دواړه لاسونه په حجر الاسود باندې کیږدئ، بیا به خپل مخ باندې ورو مخ ورته نږدې کړئ، دا تیږه به مچې کوئ ځکه دا د سنت طریقه ده او بیا به تاسو خپل طواف ته ادامه ورکوئ. کله چې تاسو خپل طوافونه پوره کړل، یعنی 7 طوافه پوره کړل، پس له هغه نه راځئ د زمزم اوبو څښلو لپاره. د کعبې د 4 طرفونو لپاره منظم طریقې باندې ترموزونه شته دي. کوشش وکړئ دې کې 2 رقمه ترموزونه دي، یو د یخو اوبو دي یو د ګرمو اوبو. ګرم یعنی معتدلې اوبه دي. کوشش وکړئ دا معتدلې اوبه وڅښئ ځکه هوا ګرمه وي نو په هغې کې تاسو یخې اوبه چې وڅښئ نو ستاسو ستوني باندې زر تاثیر کوي. د زمزم طریقه د اوبو څښلو دا ده، تاسو کولی شئ 3 ګیلاسه، 5 ګیلاسه، 7 ګیلاسه یا خپلې اندازې سره دا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. دین وروسته تاسو کولی شئ چې د مقام ابراهیمي چې تصویر کې به تاسو کتلی چیرته چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو چاپ دی، مخامخ د حجر الاسود تیږه ده، دې سره تاسو داسې یو مقام کې ودرېږئ چې دا حجر الاسود مقام ابراهیمي تاسو ته مخامخ وي. دلته تاسو 2 رکعته نفل وکئ. د نفل نه وروسته تاسو کولی شئ د هغې نه وروسته صفا او مروه یعنی سعی بخش ته لاړ شئ. تاسو نښانې لګېدلي دي هغه تعقیب کئ، راشئ صفا ته. صفا هغه مقام دی چیرته چې د حضرت بیبي هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام واقعه شوې وه، هغه به موږ تاسو ته په بله ویډیو کې بیان کړو. نو صفا سره ودرېږئ، کوم چې تاسو تصویر کې ګورئ مخامخ به تاسو ته مکه ښکاره کیږي، خپله د الله کور به ښکاره کیږي. دلته ودرېږئ، اول به تاسو دا د قرآن آیات ځان سره تلاوت کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دین وروسته تاسو به خپل سعی شروع کړئ. نو کله تاسو نه صفا نه به راځئ تر مروې پورې، دا یو دوره، بیا مروې نه راځئ تر صفا پورې، دا 2 دورې، دا شوې 7 دورې به تاسو په دې طریقه مکمل کړئ.
د صفا او مروې ترمنځ کې تاسو ته د شین رنګ ګروپ لګیدلی دی، کوم چې تاسو په دې تصویر کې هم ګورئ. کله چې سړي دغه ګروپ ته رسیږي نو دوی به دلته سعیه کوي. سعیه یعنی تیز رفتاري به کوي، یعنی په ورو حالت کې به حتی منډه به وهي. لیکن ښځې په خپل نورمال حالت کې په خپله پیاده روي باندې یعنی ورو ورو کوم رقم چې دوی په نورمال رواني نورمال به ځي. کله چې دا شین ګروپ خلاصیږي نو سړی به بیا درېږي، بیا به نورمال ځي او بیا به دوباره کله چې مروې نه صفا ته راځي یا صفا نه مروې ته ځي، دا حالت به په اووه طریقو تاسو پوره کوئ. په دې جریان کې مسنونې دعاګانې ډېرې دي، تاسو یې ویلی شئ. هر هغه دعا چې تاسو لرئ هغه ویلی شئ تر څو چې اووه دورې مو مکملې شي. په دې طریقه تاسو شروع کوئ د صفا نه او اوومه دوره باید خلاصه شي په مروه کې. نو مروه کې چې کله تاسو دا سعیه پوره شوه نو دلته تاسو کولی شئ بیا 2 رکعاته نفل وکئ، خپله دعا وکئ او کومش وکئ چې اگزیت لاره یعنی بیرون رو لاره واخلئ، نو دې جماعت نه بیرون کیږئ ورو ورو. دلته که ښځې کولی شي د خپل د ویښتو د ګوتې په اندازه ویښته قیچي کړي او یا تاسو کولی شئ چې خپل هوټل ته هم لاړ شئ، په باحیا طریقه یې هلته وکئ. او سړي کولی شي خپل ویښته یا کم کړي یا یې مکمل وخریي. نو که سر خروله بهتره ده، ځکه رسول الله پاک صلی الله علیه وسلم دغو کسانو ته 3 ځلې مغفرت دعا یې کړې دی او څوک چې کموي هغوی لپاره 1 ځل. نو د ویښتو کمولو یا کلولو سره تاسو عمره مکمله شوه، تاسو حلال شوئ، یعنی احرام نه ووتئ. نو واپس تاسو ته هر څه حلال دي، خپل نوکان نیول یا به هغه شیان چې تاسو باندې بند شوي ول